مؤلف رحمه الله وی کتاب الصلاة. کتاب گورا مخی ما دا مسئلہ ذکر کرو، کتاب پا عربی کی دیکی دا جمع کیدو معنی پرتا دا، او ذکر لخکر دا جنگ تا کتیبه ویلے کی دیکی کسان را جمع شوی، کتاب کی دیر خبری را جمع شوی، نو ذکر دی تا کتاب ہوئی. کتاب الصلاة آگا مسئلی چا اگا دا منصر تعلق ساتے و منزد پا عربی کی الصلاة ہوئی. دا خبر ہے دا کی چا الصلاة پا لغت عربی کی دعا تا ہوئی، یعنی یو تعریف دا لغت عربی یو تعریف دا شریعتی، یعنی دا اسلام در اطلون مخ کے ہم الصلاة تکے استعمالی دو عربو با استعمالو، نو خودی سے موز نکو راکم چی منکو، یعنی مشرکان خدا موز نکو، نوی الصلاة ستوی عربو، نو پا لغت عربی کے الصلاة معنی دا الدعا غختن کول. او ذکر اللہ خپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم توی پا سورة التوبہ کی وصلی علیہم، اے پیغمبرہ دا دی مؤمنانو دا پر دعاگانی غوارا، وصلی علیہم دا نیوی چی دا دوی دا پر منزونا کوا سمتب دے، دوی دا پر دعاگانی غوارا ان صلاتک سکن لهم، تیچر دوی دا پر دعاگانی غواری دوی تا سکون ملاوی کی. او یو حدیث کی دیس رضی امام مسلم را وڑے دے، وی کل چی تاسو کی چالا سک دعوت ورکی دا خوراک نو دے دے اگر دعوت قبلی فَإِن كَانَ صَائِمًا كَرُوجِي تالا چا دعوت در کستا روجی دا فَلْيُصَلْ سیدیو موز دیو کی دعا دیو کی آگا تا دینی دیو اجتا موزو کا ستا روجی دا ورشا پسو ادرے گا فمانزا ننوی دا کدا پارا دعاو وارا. وَإِن كَانَ مُفْتِرًا او کدی سلی روجنی بوزی فَلْيَطْعَمْ نبی دیو خوری بیدا کا دعوت اخری. دلتم گورا الصلاة پمانا دا سدے دا دعات. شریعت کی الصلاة سوئی وسط شریعت تعریف دا دے جب دا پختو کی ہوئے ما او پاسان و الفاظو کی بندگی کول دا اللہ پخاسو ویناگانو سرا او پخاسو کارونو سرا چی شروع کی گی پا تکبیر سرا ختمی گی پا تسلیم سرا پا سلام گرزولو سرا بندگی کول دا ولنی خبر لازم دا لیکن چی عبادت دا وقت پورا عبادت ندے جسو پورا دا اللہ دا پارا نہیں نو تا دا بندگی که دا چا دا اللہ وی پخاسو ویناگانو سرا تبا که دا زان نے ویناگانی نیشی را وستے اس تبا منزو دری دعا استفتاح بوے آغا دعا استفتاح بوے چی خاص یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نراغلی دی تبا که دا زان نسا نیشی ویلے سور فاتحہ بوے یا رسول اللہ علیہ وسلم سور فاتحی پا زی بل سوے نیشی ویلے رکوع کی سجدے کی او بیدی سی او خاص کارونا یعنی رکوع شوا سجدہ شوا قیام شو یو سڑوی ذرا ترتیب بدلو ما او پا خاص طریقی سر یعنی زدہ سجدہ دا رکوعنا مخی کوما او بیا با رکوع کما دا من صحیح دے ندے صحیح شروع کی پا تکبیر سر یو عالمم دا تعریف ندے کڑے چھے شروع کی بس سرا پا جیبی باندی نیت سرا وی شروع کی بس سرا تکبیر سرا اللہ اکبر دی سر مون شروع شو ختمی کی پا تسلیم سرا سلام گرزور سرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دا استے دی عبادت نووتی. دا مطلب دے دا الصلاة پا شریعت کی او منز ما تستوی دا رکن دے دا اسلام پا ارکانو کی. قرآن کے اللہ زی پا زیدہ خبر کرے واقیم الصلاة و آتو الزکاة. قرآن تلاوت چی سوک دیر کیا تا بدے خبری پتی زی پا زی اللہ باستا سکڑے دے دا منز کڑے دے چی منز کوئی نو رکن دے. حدیث کی در ازی حدیث عبداللہ بن عمر دے رضی اللہ عنہما بصحیح بخاری سے مسلم کی مشہور حدیث تے بنی الاسلام علی خمس، اسلام بنا دے ولار دے با پینزو خبرو باندی و پینزو کارونو باندی شہادتی ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ دا ولنے رکن دے و اقام الصلاة و منز کول دویم رکن دے و ایتاء الزکاة و زکاة ورکول و الحج او حج کول و صوم رمضان از رمضان دا میشتی روجینه دا پینزار کان دی دا اسلام. دویم رکن بگی کمی ہو دے منز دے او سوک چی قصدن عمدن منزون پریدی نیکی بالکل دا کافر دے دا سڑے
رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې څوک منځونه نه کوي او دقه طریقې او قصدن عمدني پرېږدي دا سړی کافر دی والعیاذ بالله. نو د مانځه مسله وړه نه ده. حدیث کې درځي چې اولنۍ فیصله چې به الله د انسانانو سره کوي د خپلو حقوقو په باره کې هغه به د مونځ وي. که دا سړی د مانځه په دې خبره کې کامیاب شو د قیامت په ورځ نو دی مخکې هم کامیاب دی، او که په دغه ځای کې دی تاواني شو نو دی مخکې هم تاواني دی. که ته ډېر زکاتونه ورکوې او ډېرې صدقې او حجونه او جهادونه او روجې او عمرې او اذکار او هر څه کې او مونځ د سره نه نو تاله دا اعمال فایده نه درکوي. د دغه حدیث په رڼا کې ځکه چې هغه حدیث کې واضح الفاظ دي، که دغې کې کامیاب شوې مخکې کامیابي، که دغې کې تاواني شوې مخکې تاواني. او ډېر افسوس به وکړي چې یو سړی تا ته یعنې ښه په دغه باندې داسې ووایي نه د الله نه یره یي نه څه حیا یي د الله نه، تا ته به ښه دقه شانې ووایي صحیح ده لکه خو د پلاني نه ښه یم چې ورځ کې مونځ نیم کوم، زړور دی په دې ګناه باندې د اسلام رکن ترې پاتې کېږي وایي صحیح ده خو کوم ورځ کې مونځ نیم خو زه کوم. نو چې دې خلکو به څه حالي چې کله الله ته مخامخ شي او چې مونځ کله ختم شو که نه او تا نه ضایع شو نو تا نه هر څه ضایع شو. بیا ماته دا قصه مه کوه چې زه دا کوم او زه دغه کوم، د هر سره واله او خپل جیب کې ځان سره کېږي. یو عمل هم شته هغه تا لپاره فایده نه درکوي.